سلامونه Deutsch auf پښتو جرمني په پښتو sich einmischen مداخله کول یا ورګډېدل sich einmischen چې دا کله چې sich راسي یا میش دیش دا بعض وخت کې دي ته په پښتو کې موږ تاسې انعکاس کوونکي پیلونه وایو په الماني ژبه کې ورته ویربونه وایي zum Beispiel د مثال په ډول Ich möchte nicht in dein Privatleben einmischen چې چاته وایي زه نه غواړم چې ستا په شخصي ژوند کې مداخله وکړم یا ورګډ شم دا ستا خپل شخصي کار ده نو دا رقم به تاسو پکې جمله جوړوئ چې Ich möchte nicht in dein Privatleben einmischen زه نه غواړم ستا په شخصي ژوند کې کار ولرم یا مداخله وکړم mischt sich überall ein هغه هر چیرې مداخله کوي یا ورګډېږي یا کار لري په هر څه کې نو دا رقم به وایي mischst du dich auch überall ein oder آیا ته هم په هر څه کې مداخله کوي یا کار لري نو په کومنټ کې ولیکه که لري نو هم په کومنټ کې ولیکه که نه لري هم په الماني ژبه مننه